د لوی او بخونکي خدای په نامه قدرمن لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ښه راغلاست زموږ نننۍ خپرونې ته. په نننۍ خپرونه کې غواړم له مرتضی او الیاس سره تاسو ته د لمانځه په اړه معلومات وړاندې کړو. قدرمن لیدونکو تاسو هم خپلو نازولو ماشومانو ته د لمانځه ښه طریقه وښایئ تر څو الله تعالی اجرونه درکړي او په اووه کلنۍ کې د خوب بستر وربیل کړئ او لمانځه ته یې وهڅوئ چې لمونځ وکړي. بیا چې کله لس کلن سو بیا تاکید پرې وکړئ چې لمونځ حتما وکړي. په اول سر کې الیاس او مرتضی ته ښه راغلاست وایم. ښه راغلاست خپرونې ته. نوم الیاس دی، تاسو ته هم سلامونه کوم. وعلیکم السلامونه، تاسو هم ښه راغلاست. نوم مې مرتضی دی، تاسو ته سلامونه کوم تاسو ټولو ته. وعلیکم السلامونه، ډېر ښه. قدرمن لیدونکو له الیاس څخه اوس پوښتنه کوم چې الله تعالی په موږ باندې څو وخته لمونځ فرض کړی؟ 15 وخته. کوم وختونه دي؟ سهار، ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماخوستن. ډېر ښه. الیاسه د سهار څو رکعته لمونځ دی؟ 4 رکعته. څو رکعته یې فرض او څو رکعته یې سنت دي؟ 2 رکعته فرض او 2 رکعته سنت. په څه شي باندې ډک او خالي دي؟ قل هو الله باندې. یا قدرمن لیدونکو اوس غواړم چې مرتضی موږ ته سبحانک اللهم ووایي. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. او الیاس به موږ ته سورت فاتحه ووایي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ماشاءالله. اوس به مرتضی موږ ته سورت الاخلاص تلاوت. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ډېر ښه. الیاسم چې کله له بعد له دغه سورتونه چې رکوع ته لاړ سو څه شی وایو؟ سبحان ربي العظیم. څو واره یې وایو؟ 3 واره. ډېر ښه. چې سجدې ته لاړ سو بیا څه شی وایو؟ سبحان ربي الأعلى. څو واره یې وایو؟ 3 واره. ډېر ښه. قدرمن لیدونکو اوس به الیاس موږ ته تشهد یعنی التحیة لله ووایي. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك على عباد الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته على عباد الله السلام علينا على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ډېر ښه. مرتضی به موږ ته درود شریف ووایي. مهرباني. اللهم صل على محمد كما صليت على اللهم صل على محمد كما وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشاءالله جزاك الله. او په آخر کې وآخر کې اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وحسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ډېر ښه. قدرمنو لیدونکو بیا سلام ګرځوو. دا و د لمانځه طریقه. قدرمنو لیدونکو تاسو هم خپل اولادونو باندې کوښښ وکړئ تر څو د لمونځ په ښه طریقه سره وکړي. تر بلې خپرونې تاسې په لوی رب سپارم. ښاد خوشحاله اوسئ.